پخوا وختونو کې په یو لرې کلي کې یو غریب سړی اوسېده چې نوم یې علي بابا و. هغه هر ورځ علي بابا د سنګل لور ته ځي ترڅو لرګي راوړي او خپل ژوند پر مخ یوسي. مو باید نن سنهل ته لاړ شو سو د ژوند لپاره لرګي راټول کړو. علي بابا هر ورځ د جنگل لور ته خې تر ډو لرګي راټول کړي او د خپلې کورن ژوند پر مخ یوسي. علي بابا د سنگل په منځ کې د لرګو راټولولو لپاره سخت کار کوي تر نو خپلې کورنۍ ته خوراک او تودوخه برابر کړي. په همدغه وخت کې ځینې غلي سړی د جنگل لارې څخه تیریږي چې د خپل خزانه خای ته ښیي. هغه نه پوهېده چې دا چوپ څنګل به ډېر شر د یو ستر راز دروازه ورته پرانیزي. خلاص شه ای څلوې خدخلو خزانه. دوی په ښکاره نه پوهېږي چې زه دلته یم. زه باید هر څه په پام کې ونیسم. وای دا څه دی؟ داسې خزانه ما هیڅ کله نه ده لیدلې. زه باید ډېر احتیاط وکړم. شاید زه یو څه واخلم پرته له دې چې هغوی پوه شي. زه حیران یم چې دلته ډپې غیړي هر ډه عجیب ښکاري. زه باید د دې ځای په اړه لږ وخت مصرف کړم او وګورم چې زه روان دي. زه حیران یم چې دا ډرنګه توکي دي او ولې دومره ښکلي ښکاري. زه غواړم لږ نږدې لاړ شم او دا ځای ښه وخیړم. علي بابا په غار کې د رنګینو شیانو نږدې ته ورځي او د هغوی ښکلا په حیرانتیا ګوري. دا خو بې حده خزانه ده خو باید زر وکړم. دا ځای خوندي نه ښکاري. علي بابا له غاره ووت. په زړه کې ویره او خوشحالي دوړه یو خای شوې. هغه پوهېده علي بابا خپلې ښځې ته ټوله کیسه وکړه چې هغه ورځ څنګه څنګل ته ولاړ، څنګه یې یو عجیب ځای ولید او څنګه علي بابا هر یو شی په احتیاط سره وکتل او د هغې کیسه یې خپلې ښځې ته ادامه ورکړه. هغه هر څه په پوره احتیاط سره وساتل. ښه چې هغه پوهېده دا یوازې شتمني نه بلکې یوه لویه ذمهواري وه. په هماغه شیبو کې دواړو پوښول چې د دوی ژوند به نور هیڅکله پخوانی نه وي. علي بابا پوه شو چې دا شتمني یوازې نعمت نه بلکې لوی ازموینه هم ده. هغه پوهېده چې اوس به هر ګام په احتیاط اخلي ځکه چې دا راز باید خوندي پاتې شي. علي بابا پرېکخه وکړه چې دا راز به بې له سوچ څخه له هیچا سره نه شریکوي. ورو ورو د علي بابا په کور کې بدلون راتلو خو لا هیچا نه پوهېده چې دا بدلون له کومه راغلی. په کلي کې خلک ورو ورو احساس کول چې د علي بابا ژوند بدل شوی دی او پوښتنې یې په زړونو کې راټوکېدې. قاسم د علي بابا بدلونونه ولیدل او په زړه یې شک پیدا شو چې شتمني یې له کومه راغلې ده. قاسم پلان جوړ کړ چې د علي بابا وروسته تعقیب وکړي خو په پټه او په احتیاط به. قاسم په پټه د علي بابا تعقیب پیل کړ په دې هڅه چې د هغه رازونه معلوم کړي. قاسم له لرې دا هر څه کتل او په زور کې یې پوښتنې پیدا شوې. قاسم له لرې نه هر څه کتل. هغه ولیدل چې علي بابا دلته ودرېده او دا ځای عادي نه ښکارېده. علي بابا داسې خبرې وکړې چې قاسم یې اورېدلې. علي بابا غار ته ننوت خو قاسم هر څه په زړه کې وساتل.
قاسم پوه شو چې دا یوازې کیسه نه ده، دا یو ترازو. قاسم په لاره کور ته روان شو. د هغه ذهن د پټ راز په اړه مصروف و. قاسم په کور کې د هغه پلانونه جوړتل. د پټې خزانه په اړه یې فکر کاوه. قاسم د علي بابا د تعقیب لپاره خپل پلانونه جوړول او هر څه په زړه کې یادول. قاسم په خاموشۍ د کور نه بهر شو. هر قدم یې په احتیاط واخیست. قاسم د سنگل په لاره د علي بابای تعقیب لپاره په احتیاط روان و. زه باید ډیر محتاط اوسم. دا ځای باید خطرناک وي. قاسم په څنګل کې ودرید. د څه شی د حرکت په نښه کولو هړه کوله، بې له دې چې علي بابا یې په څار کې و. زه باید ډیر احتیاط وکړم که قاسم ما وګوري نو خطر به وي. علي بابا په احتیاط سره نورې سکې په بګۍ کې واچولې. They are here. Oh. ولول مولا وام. علي بابا نازا په ولیدل چې قاسم ند کېږي نو سړه ساه واخیسته او د غورګېدو پرته یې ودرېد. Wait, is that him? علي بابا ورو شاته شو. له موقع یې ګټه وارسته ځکه قاسم بلې خواته متوجه شوی و. علي بابا ورو شاته شو. له موقع یې ګټه وارسته ځکه قاسم بلې خواته متوجه شوی و. الحمدلله، خدایا شکر دی. دا ځای ډیر خطرناک و، خو اوس باید زار کور ته ولاړ شم. علي بابا خپل کور ته ورسید. زړه یې درس کاوه. هغه څه چې له څانه سره یې راوړل کولی شول د ژوند بدل کړي. دا خزانه زما ده. زه به ټول واخلم. چه بشو؟ دروازه بنده شه. مرست راشه. نه، زه باید دلته نووزم. دا خزانه زما نه ده. خلاص کړه، مال دې ژایه وباسه. زما سره مرسته وکړه. نه، مه راسې، زه نشم خلاصېدلی. دا خزانه زمو ده. قاسم د غلو له لاسه ووژل شو او غله د خزانه سره له غره وتل. کله چې علي بابا په واشو چې قاسم بیرته نه راګرځي نو زړه یې له غم او اندېښنې ډک شو. علي بابا احساس وکړ چې قاسم ډیر وخت وشو نه دی راګرځېدلی، نو پرېکړه یې وکړه چې په خپله حقیقت معلوم کړي. کله چې علي بابا غار ته ورسېد نو زړه یې بد احساس وکړ، ځکه هر ما غیر عادي ښکاره کېدل. علي بابا چې غار ته ننوت نو پوه شو چې قاسم له سخت انجام سره مخ شوی و او لالچ هغه له لارې وایست. علي بابا له غاره چوپ ووت. زړه یې دروندو او پوه شو چې حرص انسان تل ستونزو ته وړي. غلو ته داسې احساس وشو چې یو څه بدل شوي دي، لکه څوک چې د دوی راز ته نږدې شوي وي. غلو خپل شکلونه بدل کړو او د عامو خلصو په ټیر کلي ته ننوتل، تر نو معلومه کړي چې څوک ناهاپه مالدار شوي دی. غلو د علي بابا کور ته ورنډه دی شول. په احتیاط سره یې کتل او د خزانې د لاسته راوړلو لپاره پلان جوړاوه. راځئ، سبا سهار وختي به کور ته ننوځو. باید ډاډ ترلاسه کړو چې څوک مو ونه ویني. ټول چمتو دی که نه؟ موږ به ناکام شو. در پخوا زمانه قصه ده. درې پټ ناظرین د علي بابا کور ته ننوځي شول. په دقت سره یې هره لحظه کوت. علي بابا او د هغه کورنۍ د لرې پټ لیدونکو حضور ولید او په حیرانتیا سره یې یو بل ته اشاره وکړه. د لرې ټټ لیدونکي ورو د علي بابا کور ته ورنږدې شول او کورنیې یې د احتیاط سره ګوري. درې نااشنا کسان د کلي په څنډه کې ودرېدل او د علي بابا کور ته یې پام شو. د علي بابا کور دننه هر څه آرام وو، خو د زړه احساس یې بدلې ده. دا ځای سم نه ښکاري، څوک خو بیدار دی. راځئ
بیرته لاړ شو. دا ځای سم نه ښکاري. څوک خو بیدار دی؟ راسئ بیرته لاړ شو. دا کور خوندي دی؟ نه راسئ ولاړ شو. په دې شپه د عقل او صبر له برکته د علي بابا کور خوندي پاتې شو او د غلو پلان ناکام شو. دا کیسه موږ ته دا ښیي چې هوښیارتیا، صبر او نیک نیت تل بریا راولي.